مسئولان محلی غزنی میگویند بر اثر بارش‌های پیهم برف در هفته گذشته و مسدود شدن شماری از راه‌های مواصلاتی، صدها تن از باشندگان در مناطق مختلف این ولایت با مشکلات جدی روبرو شده که توسط نیروهای امنیتی و ادارات مربوطه نجات داده شدند. به گفته آنان، نزدیک به 300 تن که به دلیل برف و سرمای شدید در راه‌های مسدود شده گیر مانده بودند، در نتیجه تلاش‌های مشترک نیروهای امنیتی، تیم‌های نجات و ادارات مربوطه به گونه موفقانه نجات داده شدند. در اثر برفباری های شدیدی که در ولایت غزنی در 4 گذشته جریان داشت، بعضی از راه‌های مواصلاتی متاسفانه مسدود شده بود که بعضی از هموطنان ما گیر مانده بودند. خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی و تیم‌های امدادی بیش از 300 نفر که در برفباری ها گیر مانده بود نجات داده شدند و راه مواصلاتی شماری از ولسوالی ها و شهرهای کابل قندهار مسدود شده بود که خوشبختانه با تلاش تیم‌های امدادی و کمیته اضطراری راه‌ها به زودترین فرصت باز گردید. آنان می‌افزایند عملیات نجات با وجود شرایط دشوار جوی به گونه دوامدار انجام شده و برای افراد نجات یافته کمک‌های اولیه ضروری نیز فراهم گردیده است. در همین حال شماری از باشندگان غزنی، رانندگان و مسافران نیز این اقدام نیروهای امنیتی را ستایش می‌کنند. اسلامی امارات پاره خو کې موږ همکاري کړې ده. همې موټر موږ ته مثال لارې خلاصول، غټ موټر بیا خواته کول، وړم موټر بله خواته کول، خپله لاره موږ ته مسیر معلومولو. نو په هر هغه کې چې دی موږ سره زیات همکاري کړې ده. موږ د اسلامي امارات څخه ډېر ستایش کوو ځکه چې دی په ډېر تنګ وخت کې او په ډېرو مشکلاتو کې د موږ سره همکاري کړې ده. موږ یې دغه همکاري بس د ستایش وړ بولو او خدای دې وکړي چې همداسې تر پایه پورې د ملت په خدمت کې وي. د تیرې واوره په غزني کې چې وشوله، یعنی اسلامي امارت ډېر لاسرسی ورته وکړو، ډېر امکانات ولو کومک یې وکړو، خلک یې ډېر وژغورل. نو موږ شاهدان یې په دې باندې، ځکه میډیا هم په دې باندې شاهده ده چې په کوم ولایتو کې په تیارو باندې تیارې حتی یو تیاره وروستل شوله. مسئولان محلی از هموطنان می‌خواهند در فصل زمستان به وضعیت آب و هوا توجه جدی داشته باشند، از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و در حالات اضطراری به موقع با نهادهای امنیتی و کمک رسان تماس بگیرند.